د اوه قسمه حالاتو راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. هل تنتظرون الا فقرا منسیا. تاسو ګوره په دې انتظار ناست یې چې داسې غریبي د باندې راشي چې د هر څه د نه هیر کړي، بیا به دینداري کوئ؟ پای کې خو دینداري نه کېږي. چې داسې غریبي د باندې راشي که نه چې د هر څه د نه ګډوډ کوي هیر کړي، ته به بیا د الله بندګي کوې. لکه دې بس ته چې وایې راځه مړه دیندارۍ طرف ته د الله بیا او بیا دې کسې په دې انتظار کې دی چې کله زه ښه غریب شم او د هر څه نه ګډوډ شي بیا به دینداري کو. دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او غینا مطغیه، په دې انتظار کې چې داسې مالداري د باندې راشي چې هغه دې سرکشه کړي، د الله نه دې لرې کړي، بیا به دینداري کوې. او مرضا مفسده، دې لپاره ما دا حدیث وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ګوره په دې انتظار یې چې داسې بیماري د باندې راشي چې دا بدن دله ټول وریجئ، بیا به دینداري کوئ د الله. او هرما مفنده، یا د باندې بوډاوالی راشي چې د دماغ دې پکې ګډوډ شي. او موتا مجهزه، یا د مرګ په انتظار یې چې مرګ راشي، بیا به دینداري کوئ. او دجال، که نه د دجال په انتظار یې چې دجال راوځي، بیا به موږ دینداري کوو. او الساعه، که نه قیامت ته پراته یې چې قیامت راشي، بیا به دینداري کوو. فالساعة ادهى وامر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت خبره ګوره بیا ډېره غټه ده. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیک عمل وکړه مخکې د دې نه چې په تا باندې داسې بیماري راشي چې دا بدن دله ګډوډ کړي. دا نیک اعمال هم بیا نشي کولی. او نه په نیکو اعمالو کې هغه شان خوني، لکه اوس یو روغ رمټ سړی دی، روغ رمټ دی د شپې تهجد کوي. یو سړی دی په هغه باندې غټه بیماري نه ده، زه درته غټه بیماري نه یم، یو سړی دی په هغه باندې صرف تبه ده، او تبه په هم سخته تبه نه ده، هسې هغه ابتدایي درجې والا تبه ده. دی به د هغه په شان تهجد وکړي کوم چې روغ دی. دا ګوره صرف معمولي تبه ده، د طبیعت خراب ته دی ودرېدی نه شي. دی غواړي چې په ځان باندې کمبل راواچي، دی دوايانې غواړي، دی آرام کول غواړي. دا ما تاسو له معمولي مثال در کوم. ستاسو په دې انتظار پراته یې چې یاره دا بدن به زمونږ بوډا شي، کمزوری به شي، بیماریانې به یي، دردونه به یي، فریادونه به یي، نو بیا به زه الله طرف ته واپس شم. او ځکه د امام وهب بن منبه رحمه الله ناشنا خبره ته ذکر کم. هغه وایي رؤوس النعم ثلاثه، د دې ټولو نعمتونو سرونه درې دي. دا څومره نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي، نو بنیادونه او سرونه یې څو دي؟ درې. نعمت الاسلام، اولنی بنیاد د نعمتونو او د ټول نه غټ نعمت هغه د اسلام دی، دې کې خو شک نشته. نو دویم نعمت العافیه، روغ صحت او روغ بدن، دا د نعمتونو سردار دی په دویم نمبر کې. وجه دا ده که تا سره د دنیا هر صحیح کنه او بدن دی روغ نه نو ته د هېڅ شي نه مزه نشي اخیستی. نو دا بنیادي نعمت شو. دریم نعمت الغنا، دومره مال الله تعالی درکړي چې ته پرې دا ژوند تېرې، ته پرې انسانانو ته محتاج نه یې، تا ته رزق میلاویږي، دا غټ نعمت دی. نو د نعمتونو سرونه څو شو؟ درې. کم کم؟ اسلام، روغ صحت، مال او رزق پراخ. دې سره ستا ژوند تېرېږي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، دې حدیث ته غوږ کېږدې. او بیا ما ته دا ووایي چې دا نعمت تاسو کې د چا سره نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي دا حدیث راوړی، دې ته غوږ کېږدې. من اصبح منکم آمنا فی سربه، په تاسو کې چې په یو سړي باندې سحر راشي په داسې حال کې چې دی په امن کې، اولنی خبر امن دی. معافا فی جسده، بدن روغ دی. عنده قوت یومه، او د ده سره د دغې ورځې رزق دی. زموږ سره خو د کلونو پروت دی، خو بیا هم وږي یو. موږ سره د کلونو سیسټم دی، زموږ د نوسو کړوسو سیسټم هم موږ برابر کړی، خو بیا هم ګوره وږي یو. که دې رانه تپوس وکړو دومره شکوې به ته شروع کړو چې ته به راته په ژړا شي. یو سړی دی سحر راپاڅېدو په امن کې دی، بدن یې روغ دی، د دې ورځې خوراک ورسره دی. فکأنما حیزت له الدنیا، لکه الله چې ده ته د دنیا داسې راجمع کړي او راټوله کړي ټوله. اوس سوال دا دی ځان له جواب ورکړي، په تاسو کې د چا سره دا نعمتونه نشته؟
دا ته چې په یاد کې تا ته وایم دا چې همیشه دې شکوې شکایتونو د خوله وازې نیولي یا بس یو سا کته برګ یو بس یو پیسې او یو بس مزدوري او یو بس دا دې نعمتونو کې تا سره کمې ونیشتې امن روغ صحت د ورځې خوراک تا ته الله د دنیا ټوله داسې را جمع کړې ده سبا